بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو عزیزانو، څنګه تاسو؟ امید لرم تاسو به روغ وئ، جوړ به وئ، ښه به وئ. ګرانو ملګرو، د احمد شاه بابا د ژوند او تاریخ په اړه د دې ډاکومنټري په 13 شو برخو کې مونږ تاسو لا دا کیسه اورولې وه چې احمد شاه بابا د نادر شاه دربار لا څنګه ورسېدو. په نننۍ برخه کې به مونږ دا خبره کوو چې نادر شاه څنګه قتل شولو. ګرانو ملګرو، نادر شاه د دومره لاسته راوړنو، بریالیو او کامیابیو له امله په آخره کې ډیر ظالم شولو او نورو بریالیو او فتوحاتو دپاره په خپلې باچایۍ کې په هر څه مالیه ورکړه، یعنی ټیکس یې ولګولو، د دې دپاره چې شاهي خزانې کې زیاته نه زیاته شتمني، مال و دولت راجمع کړی شي، راټول شي. د دغه نه پورته د تیمور په تقلید نادر شاه د خپلو دښمنانو له کوپړیو نه برجونه هم جوړول پیل کړل. په کال 1947 کې یعنی په 1747 سی ای کې په خراسان کې کردیانو بغاوت پیل کړو. نادر شاه دوی له سزا ورکولو اراده وکړه او له دې دپاره په خپله خراسان له لاړو. په خراسان کې د هغه ځینو افسرانو او درباریانو ویره کوله چې نادر شاه به موږ له هم سزا راکوي. د دې ویرې د لامل هم دغو درباریانو او افسرانو یوه ډله جوړه کړه چې مشر یې د نادر شاه خپل وراره محمد قلی خان و. هم په دې ډله کې د نادر شاه د کورنۍ یو بل سړی هم شامل و چې هغه صلاح خان نومیدو. د دغه نه پورته په دې ډله کې شاوخوا 15 کسان نور هم شامل وو. په کال 1947 کې یعنی 1747 سی ای کې د جون میاشتې په 20 نیټه همدا ډله د نادر شاه د خوب خیمې ته راننوتله. په دغه ورځ نادر شاه ناروغه او بیمار و. د دې لامل هغه په خپلې خیمې کې وده پروت و. د قاتلانو او سازشیانو دغه ډلې لومړی د باچا په ساتونکو یعنی په محافظانو باندې برید وکړو. د شور له امله نادر شاه له خوبه رابیدار شو او چیغه یې کړه چې څوک دي؟ زما توره چرته ده؟ ما ته خپله وسله راوالی. د دې خبرې په اورېدو سره وژونکي په ویره کې شول او غوښتل یې چې وتښتي، خو محمد قلی خان راستون کړل او په باچا یې ګزار وکړو. لومړي ګزار سره نادر شاه په ځمکه پریوت او په وینه کې لت پت شو. نادر شاه هڅه کړه چې بیرته راوچت شم، خو بیا پریوت. له دې سره یې په چیغه وویل چې تاسو ما ولې وژنئ، او بیا یې ورته منت پیل کړو چې زما ژوند وساتئ او زما هر څه به ستاسو وي. خو صلاح خان پرې ورمنډه کړل، توره یې په لاس کې ونیوله او سر یې د نادر شاه د وجود نه پرې کړو. له دې سره د نادر شاه د ژوند او د باچایۍ خاتمه وشوه. د نادر شاه د مرګ وروسته د هغه قاتل وراره علي قلی خان تخت ضبط کړو او په خپل ځان یې عادل شاه نوم کېښود. بچایي خو یې ترلاسه کړه، لیکن ډیره زر یې همدا بچایي په ختمېدو پیل شوه، ځکه چې په یو کال کې د ننه د نادر شاه جوړ شوی سلطنت په مختلفو ولایتونو کې وویشل شو. د ویش په دې اړه کې د نادر شاه ټولو والیانو د خپلواکۍ او د ازادۍ اعلانونه پیل کړل. ملګرو، هغه نادر شاه چې بنړۍ ورته تاوېده راتاوېده، خو د مرګ وروسته یې واړه امپراتوري ورانه ویجاړه شوه. خوشې تشې پاتې شومه ټولو په ځای پرېښودم، خوشې تشې پاتې شومه ټولو په ځای پرېښودم، چې څه وشول په دومره لږ ساعت کې په دې خلکو.